بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورډ پروګرام ته تیر ورځ موږ تر شپه پورې رسولی وو. نن بیا راځو ورډ پروګرام راخلاصوو. تیر ورځ موږ ګورئ په دلته له پکچر څخه مخکې آیکن ویلی وو که نه چې انټرنټ ډېر ضعیف وو. اوس راځو په دې باندې فقط یا مثال دلته کوم شیان چې د انټرنټ مربوط یې په هغو باندې کار کوو. آیکن کې چېرته غواړئ چې یو آیکن راوړئ کلیک وکړه. اوس ګوره تاسو چې پلیز ویت یعنې لږ انتظار وباسئ. کله چې دغه باندې کلیک وکړو اوس تاسو ته دغه د انټرنټي صفحه راخلاصېږي. هر آیکن چې تاسو په کار هغه کولی شئ له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. اوس ګورئ راځو مثال کوم یو آیکن څخه استفاده کوئ. هر مثال ګوره دلته موټرونه د ګیم لپاره مثال ټراول سفر ضرورتاً چې دا د شي دا آیکنونه پکار دي. کوم یو غواړئ ضرورتاً چې مثال ایپل یې مثال هر یو چې تاسو استفاده کوئ زه به دغه ورته انتخاب کړئ. انتخاب کړئ غوره سینزر کړئ. کله سینزر کړو نو تاسو به دلته ډاونلوډ شي. صحیح شو. نو د ډاونلوډینګ روان د ډاونلوډینګ څخه به وروسته یې 1 of 1 دا به ډاونلوډ شي. که ګورئ دا تاسو ته ډاونلوډ شو. سر خو خلاص انشاءالله. له هغه وروسته بیا راځو هغه ویو کې انزر ته راځو. دلته ترې ماډل په هغه ورځ ما هم داسې کم وویل خو کارم پوه نه کړو ډاونلوډ نه شول. داسې کله کلیک کړو له هغه وروسته به تاسو بیا دغه انټرنټي صفحه راخلاصېږي. کله چې انټرنټي صفحه راخلاصه تاسو بیا دلته لکه تیر د آیکنو په شکل سره انتخابوئ. کوم یو مثال ګوره دلته ټولز دی مثال دلته ټوایز دی مثال ایموج دی. هر یو ستاسو انتخابوئ په هغه باندې کلیک وکړئ. خو زه راځم درته چې د ایموجي ورته انتخابوم. له وروسته تاسو بیا د آیکنونه راخلاصېږي. هر یو چې په کار فقط به کلیک کوئ هغه به ډاونلوډوئ. صحیح شو. اوس ګوره دغه د کوم ایموجي دا مکمل دی. مثال ورته چې دا ډاونلوډوم کلیک وکړئ. له وروسته انزرټ کړئ. کله چې انزرټ کړو نو دا به هم د تیر په شان اوس دا ډاونلوډېږي. کله چې ډاونلوډ شو خو فرق یې له عکس او له دغو آیکن سره څه شی دی پوهېږئ څه شی ده؟ اوس ګوره دغه ده. صحیح شو. خو چې مخ کومې خواته ده؟ د چا خواته ده مخ؟ تاسې خواته ده. کلیک وکړئ. ګورئ دغه یو اپشن یې دی دا داسې تاو کړه. اوس کومې خواته شو؟ یو خواته. اوس داسې تاو کړه څټ ته دې ورته ګورې داسې کړئ. خو دلته راځو دا کولی شو نه دا فقط له دغو چرخ کولی شي. خلاص داسې د مثال هم یې چرخولی شي او هم یې داسې تاولی شي. سر خو خلاص انشاءالله. بل له هغه وروسته راځو دلته ویډیو لرو. ویډیو څنګه راوړو انلاین؟ ویډیو باندې کلیک وکړئ. له هغه وروسته تاسو ګورئ دلته انټر د اوریال ښه دلته نو کوډ غواړئ انلاین کوډ نو دا له ما سره نشته. تاسو ګورئ چې کله کلیک وکړئ دلته دوه ویب سایټ مثال یوټیوب درته راخلاصي. فقط هغلته کولی شئ مثال ورته سرچ کړئ. صحیح شو. له هغه وروسته راځو اوس بېرته انزر ته کله چې راغلی موږ خپله په چیش کار کوو په شیپ باندې کار کوو. شیپ مې رسم کړو. له هغه وروسته کومه مینو اضافه کېږي؟ شیپ فارمټ هم تقریبا تر کوم ځای ویلې وله؟ تر شیپ سټایل پورې ویلې وه که نه. د هغه وروسته دلته ووټ آرټ سټایل لرو. دا څه کار کوي؟ دا د خط لپاره استفاده کوي. اوس ګوره شیپ هم راوړی ده خو هغه څنګه دی؟ غیر فعاله دی. که چېرته غواړئ چې مثال هغه فعاله شي نو دلته به خط ولیکئ. زه مثال ورته لیکم چې in the name of Allah. دا مې ولیکل. دا دې کله چې ولیکو اوس راځه چې کله دا اتوماتیک ولیکو دا ټول ورسره فعاله شول که نه شول فعاله. نو دا ټول انتخابوم یو څه غټوم هم چې مثال یو څه ښه ښکاره شي. له هغه وروسته سټایل ته راسي. مثال دا کوم بسم الله دې چې لیکلی په کوم سټایل سره دا شکلونه له هر یو ستا ورته انتخابوم. مثال دا کلیک ګوره هغه کوم خاص ستا لیکلی په کوم سټایل سره شو دلته ستاسو ورته انتخاب کړو. بل غواړئ چې دې ته د خپلې خوښې رنګ ورکړي. مثال سره کوم رنګ نو ته راسه دلته ورته انتخابولی شي. مثال تور دی اول به دا انتخاب کړي. کله چې انتخاب کړو له هغه وروسته دلته راسه تور دی مثال سور دی یا سپین هر رنګ چې ورته انتخابوئ ګور رنګ یې چینجېږي. خو که له دې رنګو څخه نه خوښېږي غواړئ چې بیخي د رنګ ولرئ نو فیل ورته انتخاب کړه. او که دلته مور کلر ورته انتخاب کړي بیا څه کار کوي؟ ته خپل ورته جوړ کړي. له وروسته ګریډینټ میکس رنګونه ورکړي. مثال ګوره دلته تیار جوړ شوي رنګونه د دې نه استفاده کولی شئ. که مور ګریډینټ باندې کلیک وکړي نو بیا به دلته راځي نو فیل بیخي د رنګ ونه لري. سولټ کلر هغه خپل اولنی رنګ یې ولري. او دلته ګریډینټ فایل باندې کلیک وکړي بیا دا درته کار کولی شي. مثال دلته مثال یو رنګ ورته سور ورته انتخاب کړه او دلته چې د مثال تور ورته انتخاب کړه. هر یو رنګ چې دې خوښ و هغه ورته انتخابولی شي. اوس ګوره څو رنګونه شو؟ 4 رنګونه شو داسې مکس رنګونه. دا هم ټول تشریح کړی اوس اوس تشریح ته ضرورت نشته. له هغه وروسته آوټلاین لرو. آوټلاین یې په کوم شکل سره ګوره زه مثال تور دی سور دی بیخي ونه لري. مثال مور کلر نور رنګونه ورته راوړي. او دلته ګوره که چېرته مثال اندازه یې غواړئ زیات او کمه کې مثال څومره دی اندازه ډبله دی زیات یا نری دی. یا مثال ډیشز په کوم یو شکل سره دغه آوټلاین دا اوس نه معلومېږي. کله چې یو څه درته رانږدې شي ګوره درته معلومېږي. اوس معلومېږي
لیگ معلومیږي. صحیح شو. بل دلته ټیکس افیکټس لکه دلته شیف افیکټس درلود، اوس دلته ټیکس افیکټ دی. اول زده سوری دی ولري کړي ونه لري، اوس خط ته ګوري سوری پیدا کوي، مثال چپ طرف ته ښي طرف ته و مثال ا رقم، او دلته کې چېرته ریفلیکشن ورته وایي مثال د انعکاس وکړي که نه مثال لاندې د ښکاره سي چې نه ښکاره نه سي، یا مثال ګلو شاوخوا د کوم یو رنګ ولري دلته ورته انتخابولی سي، مثال هر رنګ څه ورته انتخابوي ګوره شاوخوا هغه رنګ اخلي. او بویل که ورته انتخاب کړي بیا 2D شکلو څخه راځي، مثال کوم یو شکل څخه استفاده کوي، هر یو 2D شکل څخه استفاده کوي استفاده کولای شي. بل 3D که چېرته مثال کوم خط ده د 3D کې په کوم شکل سره اوس ګوره دا هر یو د صورت انتخابول مثال دا راځه 3D شکلونه د نه هم استفاده کولای شي. بل ترانسپارم مهم ده، که چېرته مثال ته غواړئ دا خط داسې ګول راسي، اوس ګوره خط سره کوم داسې ګول نوشته شو، بیرته راسي مثال دلته ترانسپرنټ راسي ورته نه لاندې له خوا داسې ګول نوشته شي، مثال سرکر دایره غوندې نوشته شي، مثال دا مختلف ډولونه دي، هر یو ستاسو ورته استفاده کوئ، ګورئ دا تاسو خپله استفاده کوئ. زه مثال دغه اوس دې خواته انتقالومه. له وروسته بیا راځم ترانسفارم ته، مثال ورته نسي په دغه شکل سره دی، دې شکل سره ګوره هر شکل ورته انتخابو هغه ورته انتخابولی شي. صحیح شو. سر هم خلاص ان شاء الله. له وروسته بیا راځو دلته ټکسټ ډایرکشن ده، که چېرته زه دلته بیرته ورته انتخاب کړم چې مثال نن یعنې نورماله حالت یې کړم، اوس دا خط چیرې لیکلی په سنټر کې لیکلی که نه ده لیکلی، اوس ورته وایسي په بخین سره دا اوس ګوره څه رقم ده هوریزنټل ده، که غواړئ چې دا وټیکل شي نو دلته ګوره روټیټ آل ټکسټ 90 درجه. اوس دا 90 درجه تاو کنه سره کم بګیرای سرچپه بګی، که چېرته مثال ورته سي نه 270 درجه تاو که ګوره بیا به 270 درجه نه دی خبر نشته چې مخکې له فور خو نشته اوس لاندې طرف نشته، او که بیرته هوریزنټل ورته انتخاب شي نورمال حالت راځي. محبوب متوجه نه اوس ګوره دا خط چیرې لیکل سنټر کې د برسره د سنټر کې دا غواړي چې دا مثال ټاپ برسره لار سي میډیم متوسط او میډل مابین او بټن لاندې راوله. بل دلته کریټ لینک لرو، دا څه کار کوي؟ اوس زه راځم مثال دلته یو بل شیپ هم ورسره رسموم، راځو دا بعضې ځای کې کار نه کوي خو بعضې ځای کې کار کوي. اوس ګوره زه دا لیکنه دلته کومه لیکنه شیپ ډاکس اوس څه کوي؟ لیکنه چیرې لیکل کېږي؟ شیپ غټیږي نه لیکنه لاندې په دې شیپ کې ځي. صحیح شو. نو که غواړئ چې نه په دې شکل سره نه سي دا شیپ کله چې ډک سي اتوماتیک لیکنه دغه شیپ ته راسي، نو دلته کلیک وکړه، کله دې کلیک وکړو د هغه وروسته کریټ لینک باندې کلیک وکړو شکل د چیز ګلاس دلته خالي اخلاص خو دلته اوس کار نه کوي. په دې سره خالق له هغه وروسته پس دغه کې چې کومه لیکنه کوي مثال لیکنه کوي کله چې دا ډاکس اتوماتیک کومي وته اوړه دا بلې وته. صحیح شو. تاسو خپل کمپیوټر کې کار کې شاید کار وکړي دلته کار نه کوي. سر هم خلاص ان شاء الله. بل الټکس لرو، الټکس دلته ګوري کله تاسو ریوی مینو تراسه وی مینو تراسه دا به ان شاء الله دلته وای په وی مینو کې وی مینو کې کله ستراله چې اکسیبیلیټی کې به هم وای که غواړئ مثال دغه شفا ډیسکرپشن معلومات لیکل الټکس باندې کلیک وکړئ بیا به دلته معلومات وای ان شاء الله کله سات تر ورسېدل دلته بیا په تفصیل سره وای. بل پوزیشن چیرې مثال ښي طرف ته چپ طرف ته د پکچر کې ویل کنه، او بل مثال د خط برسره دی خط لاندې دی مثال بیهایند ټکس ان فرنٹ اف دا محمد مثال اسکیوري کا، او بل بیهایند مثال راځو کې چې ته غواړې چې څو شیپونه ولر اوس راځم دې ته دا شیپ می انتخاب کړی ده، دا شیپ می انتخاب کړی اوس دې ته راځم رنګ تور کوم کنټرول ډی کوم دې ته مثال دا رنګ ور کوم او بل کنټرول ډی کوم دې ته مثال یو بل رنګ ور کوم او دې هم کنټرول ډی اخلم او دې ته مثال دا رنګ ور کوم. اوس دا تور شیپ چې د چیرې ده شاته د کوالس مثال مخ ته راولې دلته برینګ فارورډ لرو په دې باندې کلیک کوه برینګ فارورډ لوي څنګه څنګه کا را مخ ته کا، او چیرته توې نه برینګ ټو فرانت لټول نه را مخته کا. اوس دا زیړ سي د ګوره د نارنجي تر ټولو شاته دک نه ده په یو کلیک سره را مخته کا، بیا راځي دلته ګوره برینګ ټو فرانت کلیک په یو کلیک سره مخته راول، او که غواړئ چې بیرته شاته به راځي دلته سیده سینټو باک په باکورډ په یو شیپ څخه شاته کوي، او که چیرته سینټو باک کلیک نه بیا په یو کلیک سره شاته کوي. بلکې چیرته موږ دلته خط لیکلی مساوي ارنډي قوس شروع قوس بند دا معلومات هم لیکلي. اوس دا شیپ چې د خط مخ ته د شاته ده، که غواړئ چې مثال د خط شاته بوځي نو دلته راسه اول چې دا ګوره برینګ ان فرنٹ اف اوس خو مخې ته ده دلته ورته وایي چې دا بیهایند سینټ بیهایند اوس ګوره شاته ولاړ کړو بیرته دلته ورته وایي چې مخ ته راولو نو مخ ته به راشي. سلیکشن پین کوم شیپونه چې موږ راخلاص کړي د هغو نومان درته راځي، او که غواړئ چې کوم یو وښیي کوم یو نه ښیي یا هایډ ال کلیک ټول وپټ کړي شو ال کلیک بیرته به ټول درته پیدا کړي. بیرته شیپ انتخابول هغه وروسته دلته راځو شیپ فارمټ ته، بل دلته الاین لرو دا راته منظم
منظم که چیرته مثال زه کنټرول ونیسم یا شیفت بټن ونیسم نو کلیک کلیک چې کله کوم نو دا ماته ټول انتخابیږي مثال دې کلیک وکړه همدارنګه دې باندې کلیک کوم دلته کلیک کوم دلته کلیک کوم صحیح شو ټول انتخاب شو که انتخاب نه صورت منظمه که الان لیفت طرف ته چپ طرف ته منظم که او ورته مثال سنټر مابین کې منظم که دا بل نه د انتخاب دا به هم انتخاب کو کنټرول زد به کوم اوس به انتخاب کوم دا انتخاب شو اوس راځي مثال ورته رایټ طرف کې طرف ته منظم که ګوره ټول خواته منظم کوي او که چېرته مثال دا عمودي وي نو بیا الاین ټاپ برسیره هغه که اوس دا مې په شیپ فکچر کې ټول درته ویلی سي عمودي به پکې ویلو ها چی شي کوم شي کوم یو دا خو ما بیا ځای کړی دا مې اوس ګوره دې خواته کو دا هم مثال دوه رقم کومه اوس راځه ټول انتخاب کړه ولې نه انتخابېږي و خیر یو نوې صفحه اخلم کنټرول ان اوس راځم مثال شیفت ته مثال یو څو شیفونه رسوم یو دغه شیف سو دې ته مثال تور رنګ ورکوم کنټرول ډي که د دې یوه کافي واخلي مثال یو داسې کنټرول ډي که له هغه وروسته مثال دا رنګ ورکوم کنټرول ډي که له هغه وروسته راځو مثال دې ته هم یو رنګ ورکوو هغه هم سور اوس راځو ټول انتخاب کوي ګورئ دا کنټرول ونیسئ په هر یو باندې کلیک کړئ دا به انتخابېږي له هغه وروسته الاین راته منظم یې که میډل په مابین کې منظم کړو بېرته راځه کنټرول زیډ که اوس ورته هسې منظم یې که بټن لاندې منظم کړو ګوره لاندې درته منظم کړو خو بیا راځم دغه داسې کوچني کوم په دغه اندازه که چېرته مثال موږ د شیپو ترمنځ فاصله زیاته او کمه کړو مثال راځم دغه درې شیفونه دي اوس د دې ترمنځ فاصله زیاته او کمه ده که نه ده کمه که غواړئ چې مثال د دې ترمنځ فاصله زیاته او کمه کې منظم کې بیا ټول انتخاب کله چې انتخاب کړو شي فارمر ته سره له دلته ډیسټریبیوټ هوریزونټل که هوریزونټل اوس ګوره فاصله یو شی سوه که نه سوه یو شی نو محبوبه متوجه نه مثال ګوره راځو دا بیا په دغه شکل سره برابرومه ویرټیکل که چېرته دا د موږ ویرټیکل اوس ګوره د ویرټیکل هم د دوه ترمنځ فاصله څنګه ده زیاته ده د دوه ترمنځ کمه ده بیا ټول انتخاب کړو ورته دا ډیسټریبیوټ منظم که څه رقم ویرټیکل منظم که ګوره یو اندازه یې کړه که یې نه کړه یو اندازه بېرته راځو دلته الاین ته راځو دلته الاین ټو پیج اوس دا چیرې منظم کوي که چېرته زه رایټ ورته انتخاب کړم خپله دا د شیپ په اندازه منظم کوي خو که دلته مثال ورته انتخاب کړم چې الاین ټو پیج د صفحې په اندازه راته منظم که اوس که چېرته مثال زه دلته ورته راسم لیفت طرف راته منظم که چیرې منظم کړو د صفحې اخر ته منظم کړو که نه کړو که ورته مثال میډل مابین کې سنټر کې ورته انتخاب کړو بیا به سنټر د صفحې کې راته منظم کوي صحیح شو اجازه است که چېرته الاین ټو مارجین ورته انتخاب کړو بیا به دغه مارجین کې راته منظم کوي ګوره الاین ټو مارجین ورته انتخاب کړه له وروسته ورته دا راته منظم کړه رایټ طرف ته ګوره له مارجینه ووت نه بېرته مثال دلته ورته راسي ټاپ برسیره نو هغه فاس مارجین کې درته منظم کوي راځم بېرته کنټرول زیډ کومه له هغه وروسته دلته الاین ته راځم الاین ته سره له سلیکټ ابجیکټ کې چېرته مثال فقط دلته سلیکټ ابجیکټ ورته انتخابوي فقط دغه ابجیکټ انتخابوي خط بیا نه انتخابوي چې دا مو ګورئ په هم منو کې ویلي دي صحیح شو له هغه وروسته دلته یوز الاینمنټ ګایډ دغه شنه خط که چېرته در معلومېږي اوس ګوره شنه خط مخ ته وینې پورته یې ولو هم درته راځي لاندې سنټر ته راولو هم درته راځي که غواړې چې دا نه درته وښیي بیا به الاین ته راسي دا غیر فعاله که کله چې غیر فعاله که اوس هغه خط راته ښیي نه بېرته به الاین ته راسي الاین ته چې رالو نو دا به ورته فعاله کړي به درته ښیي ویو ګریډ لاین جالۍ درته وښیي دا یې وښیي که نه ښیي که غواړې زر یو څه غټی نو دلته ګریډ سیټینګ ته ولاړ شه بیا سیټینګ ورته کولی شي مثال زیات او کم کې ګروپ یې که ان ګروپ درته ان ګروپ که دا هم ټول ویلي که نه روټیټ یې که څومره روټیټ کوي او غټ او کوچنی کولی شي مثال په دغه اندازه څومره کوچنی کولی شي سر خو خلاص انشاءالله له انزرت له شیپ څخه وروسته دلته موږ چې لرو سمارت ارت په سمارت ارت کې به سبا نه بله ورځ وکړو صحیح شو سبا هم په دغه شیپ کې کوم سوال که چېرته تاسو ته پیدا شي کوم شی هم نه سوی رسمولی یو دوه ډیزاینونه دي هغه به زه درته وکړم صحیح شو هر یو ډیزاین چې غوښتو مثال هغه بیا درته کوم صحیح شو اول تاسو کوشش وکړئ دغه ډیزاین وکړئ ګوره دغه ډیزاین ده صحیح شو نور خپله هر شی تاسو کې لیکئ ولیکئ فقط د ما مطلب دغه شی ده دا ګورئ ما عکس راوړی داسې نه چې دا هم پورټ کې ورته جوړ کړئ صحیح شو دغه عکس ده نور دا شیپونه دي دا هم شیپ ده نور دا پاڼې هم شیپ ده داسې نه دی زه تیار جوړلی دا به تاسې جوړوئ کوم جوړ نه کړو سبا درته جوړوم یو دغه یو بل کوم رقم شکل ورته وایي مثلث نه ورته وایي خو هغه ښی طرف او چپ طرف پسې نه معلومېږي صحیح هغه به هم درته جوړ کړم صحیح شو کوم سوال پوښتنه خو نه لرئ ته بیا